امن خبرې کوم موږ د امن خبرې کوو ان شاء الله. اول خو زم د کمیټې سیمه دا و چې دننه ورغلي زما د مشر خبره وکړه چې دا دننه ورغله وایي تخې تخې کړه منګه نه منګه تخې تخې کړه ور دې خطا شو یو به را مخې ته کاو بل بابر را مخې ته کاو که د هرې پارټۍ کس دننه ننوتی دی چا هم بېکاره خبره نه کړې یو کس مشر د خلکو مجبوري نه خو چا هم اوورال چا هم بېکاره خبر نه کړې ښه د نرۍ خبره کړې ده چې منګه ستاسو ته به اختیاره نه یې یا څو ورځې مخکې په دې ځای کې موږ در ناکلی وو موږ کې پکې منسټر صاحب په مذاکراتو کې ناست وو نو ما ورته وویل چې ډي سي صاحب تا خو زمونږ هغه ورکوټې درنې مذاکرات نه دي منلي دا خو د عام او د قام او د ولس خبره ده نو دا به ته څنګه ومنې خدای دې څه ښه وکړي زه به ویل د مخکې زمونږ کوم مشران ویل هغه به راځي بهرحال دلته خبرې به کوو انشاءالله ځکه چې دا خو زمونږ د شپې د 9:30 پورې او د سهار د مونږ نه پس شروع کېږي زه خو وایم چې څوک هم تقریر کوي وروره هر یو لی ورکوئ او دا داسې نه چې زموږ سره روزه ده دا زموږ به کیدای شي عشره شي کیدای شي چیله شي او کیدای شي سالانه شي دا څه پته لګي دلته به زموږ ناسته انشاءالله خو یو ریکویسټ کوو چې موږ ټول نو زموږ د جماعت علما یا طالبان مخې ته راشي او یا زموږ د غریبان د قاریان دي چیرمن صاحب چې څوک تقریر کوي هغه به دلته شپه کوي زموږ دا هم ریکویسټ دی شروع به زمانه وکړي چې چا تقریر کوو دلته به شپه کوي په دې ځای باندې نمبر 1 چې چا تقریر کوو هلته به ځان له کیمپ ولګي چې زه د پلانکۍ پارټۍ یم او دا زما کیمپ دی په دې کیمپ کې 20 ناست دی یا 10 ناست دی شاته مشران ناست دی به زما نه خفه شي خو په اوله ورځ مې ورته ویلي وو چې زمونږ د مدرسو طالبان خو په سخت هم وخت تېرولی شي چې صرف دا له روجې 2 ورځې روجې شوي ولې خو بیا هم د دې ډېر زیات اخراجات دي مال چانده موله وکړئ شپږ پارټۍ دې ایستی چې 100 کسان کې 600 کسان شو دا کانې د ګېټه پر به دا ځای ډک ناست موږ نه د بار نه هم خلک راځي خو موږ خو به یو طاقت شو کوو که نه وزیرستان کې خلک ناست دی ډرون کیمره پرې روانه ده هغه سره پورې سر نه ختمېږي موږ دغه څو سار کې ناست یو زه هم راشم تقریر وکړو بل هم وکړو ډېرېږي نه نو زما ته خواست داره خیر دی کو شپه هم نه کوله د ماشو نه یېرېدلی نو دا ورځ خو لګا چې یو ډک ځای ناست وي که نه خو یو خبره بل هم ده دا خو موږ شو کوو چې موږ باجوړ په اتفاق ایستو ادروایز که په دې ځای موږ 15 کسه ناست یو که نه 15 په دې خلکو باندې به هم ټنګار به جوړي به هم خوب نشي کولی موږ دلته مایک بیا خراب شو هلو زما اواز هم ګره ناست دی جامع خبره چې موږ وکړې اوس به راشو عمل نه نن موږ چې کله کمیټې ته کېناستو ډېرې خبرې کېدلې ما ورته ویل زموږ ډي پي او صاحب هم پکې ناست وو چې یاره دا زما ذمواري شولو دا امن زما حالانکې د هغه د دې نور کرایم څه کار دی دهشتګردي والا نور خلک خو ډي پي او صاحب زما ذمواري شو ما لی ډي پي او صاحب علماو قتل پرېږده ملکان پرېږده عام ولس پرېږده ستا پولیس چا مړه کړه ستا دراغانو په ډینګو ته بم راپاڅېدو کټې په والوځاو په دې ښار کې ستا د سکندرو دلته زمونږ یو سچو د ویشتو په ماموندو کې د خپل پولیسو قاتل خو معلوم کا موږ یې دله نه غواړو زموږ مه قاتل کوه دا پولیس دا زموږ محافظ دی او دی د باجوړ پولیسو د دې خاورې لپاره غټه قرباني ورکوي ته خو د خپل پولیسو خلکو معلوم کا زما د عالم د مفتي د ملک د مشر قاتل خو پچا یې وراړی دا خپل خو معلوم کا دویمه خبره ویل چې یاره ستاسو اواز ورسېدو ما به ورځې د خبره کوله زموږ یمینۍ خفه شو زه پسې بیا ننوات یم لاړم ما خدای دې وکړي چې بېرته راشي اوس یې موږ په انتظار یو چې راشي خپل تقریر وکړي په سوات کې مراد سعید راپاڅېدو ډیډلاین یې ورکړو چې within 72 hour په 3 ورځو کې دننه که امن بحال نه شو زه به دا وکړم او څه وشو په سبا باندې DGISPR د فوج غټه اداره ده بیان یې جاري کو غټ بیان وی په سوات کې خو امن دی دا ضلع ورشه هلته خلک یا نه و ریسپانس یې خو پرې رالی جواب یې خو پرې رالی چې تاله مې جواب درکړه نو دا ټیک ده لکه سوات خلک به زموږ نه ښه وزیر اعلی هم د هغو دی منسټران هم د هغو دي نو موږ هم د چا نه کم نه یو
مونږ هم یو شان انسانان یو مونږ هم هغسې ذله ده چې مونږ نه حسابې مونږ ته وایي ته راسه کښېنو او هغه له د دې جی اس پی آر باندې بیان جاري کړي. دویمه خبره دلته مونږ د چا سره هم تعصب نشته. اکثر ملګري خلک کې تاسو پنجابیان یادوئ پنجابیان زموږ وروڼه دي مونږ څوک هم نه دي یاد کړي چې زموږ ورسره نفرت دی. د دې درنې نه مونږ صرف د امن خبره کوي او چې دلته امن وي نو په هر ځای کې به امن وي. مخکې زمونږ زرداری صدر هغه به یو خبره کوله ټرائبل ایریا قبایلی اضلاع میں جب امن ہوگا تو ملک میں امن ہوگا. دلته چې امن وي نو ستا به هلته امن وي. نو موږ د پنجاب یا د چا خلاف نه یو چې موږ هغه د نفرت د چا سم زموږ تعصب نشته. درېیمه خبره دلته چې کوم خلک راځي تقریر کوي زموږ ځوانان دي زه به هم جذبه کې به راپاڅېږم بل به هم کوي دا به برداشت کوئ دا به اورئ. دلته هر سړی د ډپریشن بیمار دی. پرون دلته راسې یو کس میلاو شو وایي زما رور دی قاري صاحب دی دا 6 کاله وشو او رک دی او د هغه کور والا هغسې ناسته ده وایي نه د مړو پته لګي او نه د ژوندو پته لګي. نو دا ظلم نه دی که مړې خو جواب ورله راولېږه چې مړ دی ښځې به حوصله میلاو شي مور له پلاله به میلاو شي او چې ژوندی دی نو هغه ته پته یې خو وکړه. دې حالاتو خلک بیماران کړه ذهني طور بیماران کړه ذهني. منگو صاحب هم تعاون کړی چې موږ کله هم چېرته خبر وړی یار یہ تو فلان جگہ میں ادھر ہی ملوث تھا ادھر ہی تھا ادھر ہی موږ هلته خو عدالتونه راله مخکې خو FCR و دلته به ویل ازبک هم اوسېږي او چیچن هم اوسېږي یاره ویل علاقه غیر دی. اوس خو علاقه غیر هم نشته اوس خو ریګولر لا ده. نو دلته په مطالبو کې ورته موږ صرف دا ویلی دي چې کوم خلک ورک دی د هغې تاسو پته و ویل لیست راکړه موږ ویل درځنونو لیستونه به دله در به یې دله کړو ویې ګوره عدالت ته یې پیش کړه موږ نه وو چې یو سړی خامخا مخ پانسي کا خو مور پلار له خو چې پته ولګوه. نو دا زمونږ دقه زمونږ خبرې وې او دغه متوکلې باقي دې درنې له چې هر سړی راځي او زمونږ دپاره عزتمند دی چې څوک هم راځي نن منسټر صاحب راغلی او د اکثر ملګري په تنقید کوي زمونږ دپاره عزتمند دی. دا د شاته ټول ناست دي نن دا ګلاب زل لالا دی چټان ناست دی دا نور مشران ټول ناست دي هر سړی زمونږ دپاره عزتمند دی چې څوک دې درنې له راځي. خو یو ریکویسټ دی چې لږ خلکو ته وینا وشي او زه دا د علماو ته وایم چې تاسو خو ماشاءالله ټول د مسجد امامان یاستئ. پرون زموږ د کلي امام هم راغلی امام پسې خو موږ لمونځ کوو موږ یوه خبره منو چې موږ وشي او اعلان وشي چې وروره په دې ښار کې زموږ او دا ګوره جهاد دی دا جهاد دی په غزوه بدر کې په صحابهو کومې سختې راغلې هغه تاریخ به تاسو رقم کوئ انشاءالله. نو هغه مولان دې په منبر هم اعلان وکړي خپلو خلکو ته چې راوځئ. موږ به سټوډنټانو ته موږ موږ د ځوانانو ته ویلي دي چې تاسو راوځئ اوسه کښېنئ خیر دی که د شپې د ماش نېرېدئ خو سارې وختي راځئ. نو سیاسي خلکو ته مې دا خواست دی چې تاسو د خپلو پارټیانو خلکو دلته راشئ. اخره کې یو مطالبه کومه اردو کې یو لودری صاحب یو کلام نه زما نه پوره هیر هم نه دی وایي یہاں جو مجمع جو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ہم تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتیاب ہے ہم تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتیاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے یہ ڈنگ پہ ہے زور تو ڈنگ ہی صحیح اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ډېره مهرباني دا تقریر نړۍ به روانې انشاءالله موږ به کینو په دې ځای به زموږ ناسته وي چې څو پورې زموږ د دې کمیټۍ فیصله نه شوي د هغه ځای نه موږ له چا ګرنټي نه راکړې هغه ځای پورې په دې ځای باندې موږ ناست یو موږ په مطالباتو کې ناست یو. یو خبره موږ زم د ځوانانو نمایندګي کوم په دې جرګه کې ما ویل چې سینیټر صاحب که تاسو څه ټول ومنله زه یې داسې نه منم زه به دستخط نه کوم او زه به دې خلکو ته راوځم چې کښېنې خدای وبخښه دغه درنه د سینیټر صاحب او دا اوس درنه زموږ شروع شوه که غلطي مو وکړله خو خدای دې څه وکړي ویل چې تاسو هر سړی په دې خبره مطمئن نه د هغه پورې به موږ چا ته هم نه پاڅېږو موږ به دلته راسي. دا زموږ ناسته ده په هغو باندې یقین وساتئ په دغه خلکو باندې په دغه جرګه باندې په دغه مذاکراتو کمیټې باندې وما علینا الا البلاغ.